دا خو ژوندون دی او لږې تندې دي تېرېږي به خو ته د غوږونو والی مه خرڅوه ته د غوږونو والی مه خرڅوه زما ګریوان چې څومره شلېږي دومره شلېږي به خو ته د غوږونو والی مه خرڅوه د غوږونو والی مه خرڅوه و خیر دی که زه د دنیا سترګو کې ازغې شمه خو دا ستا ګریوان دا ستا رخسار نیمګړی نه خوښوم او ځکه روغ پاتې نشم ځکه لیونی شمه خو د ګل رخسار نیمګړی نه خوښوم نه کمې په سر خاورې بادېږي نو بادېږي به خو ته د غوږونو والی مه خرڅوه ته د غوږونو والی مه خرڅوه و زه د حالات سره په جنګ یم زندګي ترې ګټم ته جاړمه ګوره پس چرته کمزوری نشم دا ستا د سرو شونډو خندا د زړه مستۍ ته ګټم ته جاړمه چرته کمزوری نشم نو خیر که په ما لمبې بلیږي نو بلیږي به خو ته د غوږونو والی مه خرڅوه ته د غوږونو والی مه خرڅوه و زه به د خپلو ارمانونو سودا وکړمه خو سودا به ستا د ګور کفنو نه کم او زه به د غرونو په سرونو ژړا وکړمه خو دا ستا به کرښه په لمنو نه کم کمې ازغي خپو کې ماتېږي نو ماتېږي به خو ته د غوږونو والی مه خرڅوه ته د غوږونو والی مه خرڅوه و زه به د خپل وطن د هر ظالم ګریوان رانیسم ستا د والو بتې پوښتنه کوم زه به د دې خاورې جابر رانیسم خان رانیسمه ستا د جامو بتر پوښتنه کوم نو د دار په سره که دی منصور زانګي زنګېږي به خو ته د غوږونو والی مه خرڅوه ته د غوږونو والی مه خرڅوه نو دا خو ژوندون دی خو لږې تندې دي تېرېږي به خو ته د غوږونو والی مه خرڅوه ته د غوږونو والی مه خرڅوه زما ګریوان چې څومره شلېږي دومره شلېږي به خو ته د غوږونو والی مه خرڅوه ته د غوږونو والی مه خرڅوه ډېره مننه ښاغلي اکانیشا هیمل له بلنه ورکوم چې موږ په خپل کلام باندې ونمازي ښاغلی اکانیشا هیمل زه به یو څو قطعات ووایم او د هغې نه وروسته یو څو شعرونه دي قطعه ده جي چې نه یې اول کې څه مزه وه نه اخره کې خوند نه یې اول کې څه مزه وه نه اخره کې خوند زما او ستا د محبت څه عجیبه قصه وه او تا او رقیب بېګا ولاړ وی د چینار په خوا کې زه سوچ اغسته یم ته ووایه دا څه قصه وه او په خاموشۍ رانه جدا شه خلک مه خبروه افسوس چې دا یو نیکي خو ستا د لاسه وشوې او اوس د یارۍ په ختمېدو راته هېڅ غم نشته دی خو زړه مې غواړي چې شروع ستا د لاسه وشوې او دا قطعه ده چې د روژې میاشت وه خو رکات مې پکې کړی نه دی د روژې میاشت وه خو رکات مې پکې کړی نه دی ما هره شپه ستا په یادونو تراویح کړي دي او د مغفرت نه ډکه میاشت وه خو زه څه خبروم ما او دوستانو ستا په حسن تبصرې کړي دي بله قطعه ده چې د هر ښکلي ارماني دی ترې زارېږي د هر ښکلي ارماني دی ترې زارېږي زه حیران یم زړه مې ولې دومره مست دی
او دا چې هر خپلی ته ګوري ښکته پورته چا رښتیا وي چې عمل حسن پرست دی. ستا په خبرو کې زما د تباهۍ دپاره دومره اخلاص و چې ما هډو شکایت ونه کړو، او کله د یو ښکلي قصې کله د بل سندرې عمله تا چېرته رښتونی محبت ونه کړو. او چې نوم مې ناخلي همیشه مې په هغه یادوي، چې نوم مې ناخلي همیشه مې په هغه یادوي، په ځان مې خوب دی حرام کړی د هغه دپاره. او شیخانو نور به ګورې ما ته شرابي نه وایي، دا یو ګیلاس نیم خو ساتمه د میلمه دپاره. او مجنونه ځان دې هم د هجر په لمبو کې وسو، موږ ته دې هم د مینې دغه جراثیم پرېښودو. نو خاورې به وکړو د دنیا او آخرت غمونه، موږ ته میراث کې ډېر غمونه دې ظالم پرېښودو. او دا جی اوس یو څو شعرونه دي. یار مې ووی خبروم دې د نسخو نه، یار مې ووی خبروم دې د نسخو نه، خپل صحت که محفوظ غواړي د خطرو نه. او ته زما سترګو ته ولې داسې ګورې، ځان ساته د سمندر د ډوبېدو نه. او ولې لاس وهې زما په خرو زلفو، نه یېرېږې په ځنګلو کې د شپو نه. او حسن کله د عاشق دی روزي شوی، داسې اورم د ادم او د درخو نه. او د یوسف مینه اسانه نه ده واوره، عبرت واخله د یعقوب د ړندېدو نه. نو عمل وي نصیحت نه د قربان شم، منع کړی چا پتنګ دی د لمبو نه. مننه جي ډېره مننه. دا و ښاغلی حقاني شاه ایمل، ډېر ښه شعرونه چې موږ واورېدل. د ښاغلي حقاني شاه ایمل نه پس ښاغلي امان الله امان له د صاحب شاه صابر صاحب په دې شعرونو باندې مایک ته د راتلو بلنه ورکوم چې ټولې دنیا ته مې د یو سړي صفت کړی دی، ټولې دنیا ته مې د یو سړي صفت کړی دی، ما په یو څو ورځو کې څومره محبت کړی دی. او زه د دې ښار د نفرتونو د بوتانو دشمن، زه د دې ښار د نفرتونو د بوتانو دشمن، ما په دې ښار کې د مینو امامت کړی دی. په دې شعرونو باندې ښاغلي امان الله امان نه بلنه ورکوم چې موږ په خپل کلام ونمانځو. بسم الله الرحمن الرحیم. چې مې کله ستا زیبا حسن ته پام شو، چې مې کله ستا زیبا حسن ته پام شو، ندان زړه مې په جړه بر سره عام شو، او عقل هوش مې دواړه لاړل بې منې شول، عقل هوش مې دواړه لاړل بې منې شول، کوشش ډېر مې صبرېدو وکړ ناکام شو، او بې پروا وم د دنیا له هره غمه، بې پروا وم د دنیا له هره غمه، تش لیدو سره مې زړه سکون نیلام شو، او چې د اوښکو څڅېدو باندې شو ستړی، چې د اوښکو څڅېدو باندې شو ستړی، زړه خبر هله د عشق له انجام شو، او په ګوګل کې مې دننه اور بلیږي، په ګوګل کې مې دننه اور بلیږي، دا هجران دی که د ژوند مې اختتام شو، او امان الله امان د زړه د سوځېدو شو، امان الله امان د زړه د سوځېدو شو، چې په عشق کې لیونی د ګلندام شو. دا غزل دی یو. ای زما د زړه قراره عجیبه انصاف ته وکړو، ای زما د زړه قراره عجیبه انصاف ته وکړو، او زی مې اوښکې بې اختیاره عجیبه انصاف ته وکړو، او تا خو ویل چې زه د ستا یم خو اغیارو سره مل شوې، تا خو ویل چې زه د ستا یم خو اغیارو سره مل شوې، او پرېږدې خو هم په نیمه لاره عجیبه انصاف ته وکړو، او ما خطره وه له اغیارو تا په خپله راته وویل، ما خطره وه له اغیارو تا په خپله راته وویل، بې وفاو کې مې شماره عجیبه انصاف ته وکړو، او زه امان دې بې له وجې د هجران په ورستی کړم، زه امان دې بې له وجې د هجران په ورستی کړم، مناسب نه و دلداره عجیبه انصاف ته وکړو. دا و ښاغلی امان الله امان چې ډېر خوندور شعرونه ترې موږ واورېدل. د امان الله امان نه پس ښاغلي یونس خان یونس له د ښاغلي فضل سبحان عبید صاحب په دې شعرونو باندې بلنه ورکوم چې یو کې جام دی په بل لاس کې تسبیح ونیوي، یو کې جام دی په بل لاس کې تسبیح ونیوي، ناصح په دواړو جهانونو کې مرچی ونیوي،
او پښتانه چرې کلار نشو د یو بل د مرګه پښتانه چرې کلار نشو د یو بل د مرګه که خویندو میندو ورته ډېرې لوپټې ونیوې په دې شعرونو باندې ښاغلي یونس خان یونس له بل نه ورکوم چې موږ په خپل کلام باندې نمانځي وی روکه و تعالی زه ګرځېدمه په سمسۍ پسې او ډېر شومه حیرانه په دې خپلې زندګۍ پسې روکه و تعالی زه ګرځېدمه په سمسۍ پسې ډېر شومه حیرانه په دې خپلې زندګۍ پسې نو کچن کې مې لوښي کړه را جمع د دیرې ورځې شپې چې راغللې په ما دومره سپېرې نو یا به راپسې وي د پردو ښځو خیرې نور لوښي مې صفا کړه ګرځېدم بیا په چوړکۍ پسې ډېرو مه حیرانه زه په خپلې زندګۍ پسې نو ګرځمه چوړکۍ پسې کچن نه بهر نور کې ما وې چوړکۍ په ځان به ډېر علم خبر کې یا بله چوړکۍ به په دې ځای کې مقرر کې نو بیا ښه چوړکۍ مې واغسته چې لاړم په سبزۍ پسې ډېرو مه حیرانه زه په خپلې زندګۍ پسې نو روټۍ مې کړه تیاره د سلاتو د چټنۍ سره پخلی د ښځو کار د ښکلې ښکاري د جینۍ سره ښه مسافري ده چې مدام وي د ځوانۍ سره نو بده لاچاري د خورم ټکرې مزدورۍ پسې ډېر شومه حیرانه په دې خپلې زندګۍ پسې نو بده لاچاري ده چې د کوم سړي په کور شي رنګ یې په ځوانۍ کې داسې سوی لکه سکور شي د غیر غماز د لاسه د بټرام کلی پې ور شي او لاړې مسافر شو یونس خانه په دوبۍ پسې ډېرو مه حیرانه په دې خپلې زندګۍ پسې روکه و تعالی زه ګرځېدمه په سمسۍ پسې ډېر شومه حیرانه په دې خپلې زندګۍ پسې دا وه د نننۍ ورځې مشاعره دې سره زموږ د نننۍ ورځې مشاعره سره ته ورسېده یو وارې بیا زه د راغلو شاعرانو ادیبانو ملګرو چې د متحده عرب اماراتو د مختلفو ښارونو نه راغلي وو په دې مشاعره کې موږ سره ګډون کړی د هغوی ممنون و مشکور یم چې دلته راغلل دا مشاعره یې خوندوره کړه او د راغلو میلمنو ممنون و مشکور یم دې سره زه سره د خپلو همکارانو د تاسو نه اجازت غواړم په لوی او مهربانه خدای سپارم د الله په امان